ننګرهار میشتې د اوبو د عادلانه ویش په برخه کې د کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت هڅې وستایلې. ننګرهار د 15 ولسوالیو بټي کوټ، بهسودو، سره رود، شینوارو او مومندرې لزګونه قومي سپینګرو او قومي مخورو له لوري په یو غونډه کې چې د کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت کې جوړه شوې وه، دغه شرکت د اوبو د عادلانه ویش او ښې مدیریت په برخه کې د یاد شرکت کړنې وستایلې. یادې غونډې ته راغلی د شینوارو یو تن قومي مخور حاجي ملک چکن وایي د شینوارو اکثریت خلک په کرنې بوخت دي او په تیر کې د اوبو له کمښت سره مخ ول چې اوس دا ستونزې تر ډیره حل شوي. غنمو کرا، پنبهو کرا، جوارو کرا، زموږ د اوړي فصلونه خو بالکل نه کېده، خو انشاءالله چې دغه اوس کومې اوبه را روانې دي د دې رئیس صاحب په شتون کې، نو موږ دا باور لرو چې د اوړي فصل به مو شي. همدارنګه د هډیا اخندزاده یو تن قومي مخور حاجي محمد وارث د یاد شرکت د مشرتابه څخه په مننې سره وایي تیر کې د بزګرانو فصلونه د اوبو د کمښت له امله وچېدل چې سږکال دغه ستونزه حل شوې ده. زمونږ خلک غریب دي، بیچارهګان دي، د چا یو جرب ځمکه، د چا دوه جرب ځمکه، په دغه باندې موږ سره ډېر لیدلي کومکونه یې کړي. تقریبا چې 3-3.5 جریبه 400 جریبه پورې دا اوبه خوړ کېږي، اوبه کېږي. د ننګرهار کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت ویان سید همایون غریب مال په خبره د اوبو په برخه کې اوس مهال د یاد شرکت د نهر اوبه مهار شوي، د غیر قانوني کارونې مخه یې نیول شوې ده او د اوبو د کمښت ستونزه حل شوې ده. د دې لپاره چې زموږ دغه د نهر اوبه خلکو ته په وخت ورسیږي، د ټاکلي مهالویش سره سمې ورسیږي، موږ د دې په بدیل لارو هم کار کړی. د دې لوی نهر نه اوس موږ یو شمېر شرکتونه دي په ګډه باندې دې نه د اوبو راپورته کولو سیستمونه د پایپ په ذریعه دا یې را شروع کړي دي. بل دا ده چې موږ هغه ځایونه چې خلکو ته په خپل سر پایپونه او فیصله ویلې تېرې کړي هغه مو اوس تقریبا بندي کړي دي او دغه پروسه لا روانه ده. زما له ټولو درنو هیوادوالو نه هیله دا ده چې اوبه د الله تعالی یو ستر نعمت دی، نو هیله ده دوی د خپل مهالویش سره سم خپل اوبه ترلاسه کړي، خپلو کروندو ته دې ورکړي او د خپل همجوار پټي یا د همجوار ولسوالۍ د اوبو خیال دې وساتي. د یادولو وړ ده چې د غونډې په پای کې د راغلو قومي مخورو له لوري د کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت اجرایوي رئیس سید محمد نعیم محمدي او د اوبو لګونې تخنیکي ساتنې او څارنې امر انجینر ګل احمد چوپان ته د اعزاز پګړۍ هم وتړل شوې.